اسفندیار په کرتاپور خوشاله یم، خو د افغانستان سره د ازغن تارونه دې هم ټول شي. د عوامي نیشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي چې هغه د کرتاپور لارې په پرانیستو خوشاله دی، خو د افغانستان او پاکستان ترمنځ ازغن تار دې هم لرې شي. نوموړي له ډیوه راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې د پاکستان حکومت له هند سره د کرتاپور لارې په پرانیستلو خوشاله دی، خو بل لور ته بیا د افغانستان ازغن تارونه لګېدلي دي. اسفندیار ولی خان چې د هندوستان او پاکستان ترمنځ د نوې لارې په جوړېدو خوشاله یم، خو دا چې پاکستان له افغانستان سره په کرښه باندې ازغن تارونه لګوي دا د غندلو وړ ده. هغه وویل چې له افغانستان سره دې د تګ راتګ همداسې وړیا شي لکه د هند سره چې د کرتاپور په لاره وشو. هغه وایي زموږ غوښتنه همدا ده چې ازغن تارونه دې لرې کړل شي او لکه هندوستان سره چې مو څنګه لاره جوړه کړه همداسې دې له افغانستان سره هم جوړه کړي. په دې اړه چې د پاکستان پوځ له افغانستان سره په کرښه ازغن تارونه لګوي چې د ترهګرۍ مخه ونیول شي. نوموړي وویل چې د ترهګرۍ مخه په دغه ازغن تارونو کله نیول شوي. هغه بله ورځ زموږ د باجوړ مشر په کور باندې د میزایل برید وشو. د یادولو ده چې پاکستان له خپل دښمن هیواد هندوستان سره تېره ورځ د کرتاپور لاره پرانیستله چې د دغه لارې په مرسته به د هند سیکان پرته له ویزې او پاسپورټ څخه پاکستان ته راځي او هلته به خپل مذهبي مشر ګورونان قبر ته ورځي او له خپل مذهبي مراسم به ترسره کوي. د پاکستان لومړی وزیر عمران خان له دغه کار که یوې خواته سیکانو ستایلی دی، نو بل لوري ته پښتنو په کلکه غندلی دی او ویلی دي چې له خپل دښمن هیواد هند سره لارې خلاصوي او کرښې دواړو خواو ته په پرتو افغانانو باندې لارې بندوي، نو دا تر ټولو ستر منافقت دی او موږ یې نه منو.